بسم الله الرحمن الرحیم. مهمانان گرامی، سفارت کبرای امارت اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد تشریف آوری شما عزیزان را با برنامه تجلیل از 24 اسد برابر با 15 اگست که به مناسبت روز فتح امارت اسلامی افغانستان برگزار گردیده است صمیمانه خیر مقدم عرض می نماید. اکنون با کمال احترام از محترم قاری صاحب محب الله بهاری دعوت به عمل می آید تا با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید محفل امروز ما را آغاز نمایند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Distinguished guests, it's my pleasure and honor to invite His Excellency Maulavi Sardar Ahmad Shakib, Ambassador of Afghanistan to Pakistan, to kindly address the distinguished guests. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العلي العظيم. تر هر څه وړاندې راغلو قدرمنو میلمنو ته خصوصا د پاکستان د حکومت په استازیتوب بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څانګې مسؤل ښاغلی نعیم اقبال چیمه صاحب، همدارنګه زموږ ځانګړي میلمانه د جمعیت علماء اسلام ستر مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، همدارنګه د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر جناب محترم ښاغلی محمود خان اچکزی صاحب، په سنا کې د حزب اختلاف مشر او د وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس صاحب، همدارنګه د ټولو سیاسي ګوندونو استازو، جلالت مآب سفیر صاحبانو، د پاکستان د حکومت درنو استازو، د ډیپلوماټیکو استازولیو غړو، د نړیوالو سازمانونو محترمو استازو، درنو علماء کرامو، مشایخو، محصلینو، طالب العلمانو، ښاغلیو اغلیو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن ماښام په دې پروقاره غونډه کې چې د افغانستان د اشغال د خاتمې او د ازادۍ د بیا ترلاسه کولو د 5مې کلیزې په ویاړ جوړه شوې، تاسو ټولو ته د زړه تله ښه راغلاست وایم. د افغانستان د حکومت، خلکو او په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په استازیتوب له تاسو ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ دغه شاندار مجلس مو ته مو خوښي ور وبخښله. پنځه کاله وړاندې د اګست په 15مه افغان ولس د خپل معاصر تاریخ نوې پاڼه پرانیستله. له څه باندې 40 کلونو جګړو، بهرنیو مداخلو، مصائبو، کړاوونو څخه وروسته افغانستان یو ځل بیا په دې وتوانید چې د خپل برخلیک واک په خپل لاس کې واخلي. محترمو حاضرینو، دا ورځ یوازې
د یو سیاسي تحول کلیزه نه ده، بلکې دا د یو نوي پړاو یادونه هم ده. موږ د جګړو فصل شاته پرېښی او د نوي فصل آغاز مو کړی دی. داسې یو فصل چې افغانستان پکې د یو واحد قیادت لاندې د اسلامي نظام په سیوري کې د مقدس شریعت د نفاذ، د خپلواک تصمیم نیونې د پیاوړتیا، د تلپاتې ثبات، د بیا رغونې او اقتصادي ودې او له نړیوالو سره د متقابل احترام پر بنسټ د اړیکو د پراختیا پر لور په ډاډمنه توګه ګامونه اوچتوي. ما اطمینان داریم که این مرحله جدید افغانستان و امنیت مستحکم آن تنها منفعت و نیاز مردم افغانستان نیست، بلکه منفعت و نیاز مشترک منطقه و جهان نیز می باشد. یک افغانستان امن و باثبات فرصتهای گسترده برای اتصال منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و امنیت مشترک فراهم می‌سازد و می‌تواند در تحکیم صلح و رفاه منطقه نیز نقش سازنده داشته باشد. منطقه ما از جمله مناطق در جهان است که برای رشد، اتصال و همکاری‌های اقتصادی از بزرگترین و امیدبخشترین ظرفیت‌ها برخوردار می‌باشد. که موږ خپل مشترک جغرافیایي ګټې په سمه توګه مدیریت کړای سو، افغانستان کولی سي د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د یو طبیعي اتصال د محور په توګه خپل تاریخي رول ولوبوي او د سوداګرۍ، ترانزیت، پانګونې او انرژۍ د همکاریو لپاره نوې دروازې پرانیزي. موږ باور لرو چې د افغانستان ثبات د سیمې له ثبات سره نه بیلېدونکې اړیکې لري او د سیمې سوکالي د افغانستان له سوکالۍ سره تړلې ده. قدرمنو، د افغانستان د بهرني سیاست په لیدلوري کې زموږ ګاونډ لومړنی او تر ټولو مهم ځای لري. موږ په دې باور یو چې جغرافیې موږ سره ګاونډیان کړي یو، خو ګډ تاریخ، ګډ فرهنګ، د پیړیو راپاتې سوداګریزې او د میلیونونو انسانانو ټولنیزې اړیکې موږ له یو بل سره داسې نشلیدونکو اړیکو تړلي یو چې د متقابل احترام، مشترکو ګټو او ګډ برخلیک غوښتنه کوي. له همدې امله موږ خپل ګاونډیان یوازې د سیمې هیوادونه نه ګڼو، بلکې د خپلې سوکالۍ او راتلونکي مستقبل طبیعي شریکان هم ګڼو. د همدې لیدلوري پر بنسټ افغانستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو خصوصا پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې بنسټ یې متقابل احترام، د هیوادونو د حاکمیت برابري، د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر له لارې نه، بلکې د تفاهم، دوامداره او خبرو اترو او صادقانه همکاري له لارې ممکنه ده. همدا هغه اصول دي چې د اسلامي شریعت له لارښوونو او د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین صاحب د هدایاتو او د نړیوالو اړیکو له منل شوو اصولو سره او د ښه ګاونډیتوب له تلپاتې ارزښتونو سره سمون لري. قدرمنو، تاریخ موږ ته ښودلی ده چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ وخت ناوخت اختلافات یو طبیعي امر دی، خو دا اختلافات باید د مشکلاتو د زیاتولو او د واټن د زیاتېدلو لامل نشي، بلکې د اختلافات پر مهال د خبرو اترو، متقابل احترام او سیاسي تدبر لاره غوره کول پکار دی. موږ باور لرو چې هره ننګونه که هغه په صداقت سره او په ښه نیت سره چلند ورسره وسي، د اعتماد د جوړېدو او د همکاریو د پراختیا په یو نوي فرصت بدلېدای شي. همدا لیدلوری دی چې افغانستان له خپلو ګاونډیو سره د اړیکو بنسټ جوړوي او همدا روحیه ده زموږ د سیمه ییز سیاست لارښوونه کوي.
موږ باور لرو چې دوامداره او پایداره امنیت هغه مهال رامنځته کیږي چې د متقابل باور، صادقانه همکاریو او عملی همغږي او د یو بل د مشروع اندیشنو د درناوي لپاره ګډ تعهد موجود وي. هر څومره چې زموږ ترمنځ باور پیاوړی کیږي، هماغومره زموږ د سیمې د سولې، ثبات او سوکالۍ بنسټونه ورسره رغیږي. افغانستان نه د تقابل سیاست مخ ته وړي او نه هم هیچا ته اجازه ورکوي چې خپله خاوره د بل هیواد د امنیت او ثبات پر ضد وکاروي. په ورته ډول موږ هم یقین او باور لرو چې د افغانستان مشروع امنیتي اندیشنې به په همدې روحیت درک او درناوی وکړای شي او هیڅ هیواد به خپلې خاورې ته د افغانستان پر ضد د استفادې اجازه ورنه کړي. موږ چمتو یو چې د همدې اصولو پر بنسټ له خپلو ګاونډیانو سره عملي او رغنده همکاري لا پیاوړې کړو. زموږ لیدلوری روښانه دی. موږ داسې یو افغانستان غواړو چې د جیوپولیټیکو سیالیو ډګر نه، بلکې د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، خبرو اترو او همکاریو پل جوړ شي. در پایان به مناسبت گرامیداشت این روز تاریخی فتح از حضور و اشتراک ارزشمند شما صمیمانه سپاسگزارم. حضور و اشتراک شما برای ما نشانه احترام و دوستی متقابل است. موږ دعا کوو چې الله پاک دې زموږ هیوادونه، سیمه او د نړۍ ټول مسلمان هیوادونه او نور نړۍ د کامیابی، سولې، ثبات او سوکالۍ پر لور رهبري کړي. آمین. والله ولی التوفیق. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پنځمې لمانځغونډې په دې برخه کې زه په ډېر درناوي او درنښت بلنه ورکوم د پاکستان جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه ته چې هغه د دریځ مخې ته تشریف راوړي او خپل وینا شرکای مجلس ته تقدیم کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نهاية قابل قدر جناب سردار احمد خان شکیب صاحب، سفیر امارت اسلامیہ افغانستان، افغانستان کے فتح مبین کے 5 سال مکمل ہونے پر اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام شرکائے عظام کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. محترم سفیر صاحب نے جس پرخلوص انداز کے ساتھ افغانستان، اس کے ہمسایہ ممالک اور خطے کے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، میں اس کی صد بصد تائید کرتا ہوں.
اور اپنی طرف سے، پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے اس خیر سگالی کا جواب دوہرے خیر سگالی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تاریخی رشتے، مذہبی رشتے، ثقافتی رشتے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم دو مضبوط اور پرامن پڑوسیوں کی طرح اپنا مستقبل طے کریں، ایک نیا مستقبل اور نئی مستقبل کی مستحکم بنیادیں تلاش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان افغانستان کا سہارا ہوگا اور افغانستان پاکستان کا سہارا ہوگا۔ آسیہ یک پے کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پے کر دلست، از کشاد او کشاد آسیہ وز فساد او فساد آسیہ۔ علامہ اقبال نے افغانستان کی جغرافیائی حیثیت کا جو نقشہ کھینچا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان بھی آج جغرافیائی اعتبار سے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب و مشرق کو قریب کرنا، مشرق وسطی ہو، وسط ایشیا ہو، مشرقی ایشیا ہو، جنوب ایشیا ہو، اس کے لیے آج جغرافیائی طور پر افغانستان اور پاکستان مل کر مشترکہ پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا دونوں مملکتوں کو، امارت اسلامیہ کو بھی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی، اس حوالے سے خطے کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس کا ادراک کرنا ہوگا، اور اس ادراک کی اہمیت کو سمجھ کر ہمیں ایک مشترکہ مستقبل طے کرنا ہوگا، ایک مستقبل، ایک وحدت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک رہنما قدم ہوگا جو ساری اسلامی دنیا کو ایک وحدت پہ مجتمع کر سکے گا۔ ہم تو ہمیشہ سے اس بات کے خواہش مند رہے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مسلمان امت واحدہ ہے۔ ہم ایک اسلامی بلاک کے قیام کے حامی ہیں، اور اس جانب اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور ایران پیش رفت کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ دوسری اسلامی دنیا بھی اس میں شریک ہو سکتی ہے، اس کا ہم سفر بن سکتی ہے، اور وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب ہم عالمی قوتوں پر اپنا انحصار کم کر دیں،
بلکہ اپنا انحصار ختم کر دیں اور اپنی قوت کو یکجا کر کے خود اپنے وجود پر انحصار کریں اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر ایک امت واحدہ بن جائے۔ آج کے اس اجتماع سے میرے خیال میں ہمارے ملک کے انتہائی اہم لوگ یہاں جمع ہے اور یہ ہم سب کی آواز ہے، اور میں اپنے وطن کی طرف سے، اپنے ملک کے عوام کی طرف سے، یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے افغانستان کے اپنے بھائیوں کو اس اسٹیج سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل درآمد کے لیے صلاحیت عطا کرے، اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو، جس طرح کہ جناب سفیر صاحب نے فرمایا، ہم مکالمے، تفاہم، بات چیت اور گفتگو کے ذریعے سے ان مشکلات کو بڑے سلیقے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان مشکلات کو دور کرنے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ دونوں طرف سے یہ خواہش ہے کہ یہ مشکلات دور ہوں اور ہم ایک پڑوسی ملک ہی نہیں بلکہ باقاعدہ پڑوسی اور برادر اسلامی ملک کی طرح ایک جان بن کر دنیا کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر سکیں۔ تو ہمیں اس کا مصداق بن جانا چاہیے کہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں نے کوئی بات بھی کرنی ہے، لیکن اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دل میں ڈالا گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان یکجان ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یکجان ہو کر ہی اپنا مستقبل متعین کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔